قدرمنو کتونکو د ایران او پاکستان ترمنځ چې کوم تعلقات خشوي دي او د ایران صدر ابراهیم رئیسی د پاکستان دوره کړې و او ورسره دلته معاهده وکړې شوې د دې شاته د چالاسته او پاکستان د دینه څنګه ګټه تر لاسه کولی شي او اصل کې دا سوق غواړي چې دغه ملکونه د یو بل سره جوړ وي او ګټه د ماته ورسي په دغه موضوع باندې تاسو سره په دغه ویلا کې تفصيلي خبرې اترې کوو زه ذاکر الله يم او تاسو پښتو ډیجیټل ګورئ کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په 13 هفته کې د ایران صدر ابراهیم رئیسی د پاکستان دوره کړې و او دغه دورې مشترکه اعلامیه هم جاری شوه و خو ځنه داسې مسالې وي چې هغه عوامو ته وړاندې نکړې شوې او په دغه دوره باندې د مغربي ملکونو جوړ نظر او په خصوصي توګه باندې د امریکای دغه دورې ته سترګې وي چې پاکستان او ایران سره معاهده یو بل سره کوي دغه دورې چې کومه مهمه خبره وي هغه عوامو ته وړاندې نکړې شوې څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې درې میاشتې وړاندې د جنوري په میاشت کې د ایران او پاکستان ترمنځ په یو بل باندې حمله شوې او ایران دغه داوا کړې و چې جيش عدل تنظیم په بلوچستان کې التا پټشوي دي او وخت په وخت باندې په ایران باندې حمله کوي دغه شان پاکستان هم دغه دوا لرله کم چې د بلوچو دهشتګرد تنظیمونه دي او هغه په ایران کې پټشوي دي او پاکستان کې ترخګری خوري نو هغوی په غي باندې حمله وکړه خو دا غینه ورسته د ایران وزیر خارجه پاکستان تراغه دلته عبوري حکومت وو او دلته خبري اترې وشوي او د خبرو اترو نو ورسته د ټینشن ختم کړی شو دغه دورې د ټولنه مهمه خبره دا و چې د دواړو ملکونو ترمنځ یعنی د رابطو د اړیکو افسرانو ټاکنه وکړي او په دغه هفته کې د اړیکو افسران ټاکل کیږي دغه ټاکلو شو افسرانو کار بسوي په دې باندې خبره کو چې پاکستان با د کرنل رنګ یا دغه برابر یو افسر با په بلوچستان تربت سیمه کې ټاکلی شي او هغه با په پاکستان بلوچستان سیمه کې جيش عدل یا نور چې کوم ترخګر تنظیمونه دي او په ایران کې دوی ترخګری خوري پاغه باندې با نظر ساتي د سره د ایران انقلابی ګارد افسر با په بلوچستان سستان زاهدان سیمه کې لګي او دوی با نظر کوي چې حالت پاکستان خلاف کم ترخګر تنظیمونه دي پاغوي باندې نظر ساتي څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ایران او پاکستان ترمنځ په بلوچستان باندې 900 کیلومتره اوږد پل لري په دغه پل باندې وخت په وخت سمګلینګ کیږي نشئی توکي اوړي او ورسره ترخګر هم په دې سیمه باندې زیرازي غټ پرمختګ دا شوه دی چې دغه سيزونو د مخنیوي د پاره با دغه افسران ټاکل کیږي یو بل سره به رابطې ساتي او دوی به کوشش کوي چې د ترخګرو مخنیوي وشي د دې وړاندې هم د پاکستان او ایران ترمنځ په دغه موضوع باندې خبرې اترې شوې دي خو اوسه پورې کامیابی ته نه دي رسیدلې دا ځل داسې معلومیږي چې دا خبره به کامیابیږي ځکه چې د پاکستان او ایران شاته د چین لاسته او چاینا نه وړي چې پاکستان او ایران یو بل سره ویران وي ځکه چې په ایران کې چین چابهار پورت شروع کړی دی او ورسره په پاکستان بلوچستان سیمه گوادر کې سی پیک منصوبه روانه ده کچري ترخګر تنظیمونه په دغه دواړو ځایونو کې کاروایانه کوي نو د چاینا چې کم ګټه ده هغه ته نقصان رسیږي زراعي دا هم وایي چې د بارډر سکیورټي منیجمنت د لپاره به یو معاهده هم لاسلیک کیږي او محسن نقوی څوک چې د پاکستان وزیر داخله دی هغه به ایران ته په دورزي او دغه اګریمنت په باقاعده توګه لاسلیک وکول شي دغه اګریمنت تر مخه به بارډر سکیورټي رابطې مضبوطول شي د ترخګرو تنظیمونو مخنیوي وکول شي چې دغه ترخګر تنظیمونه په ایران او پاکستان کې ترخګرین خوري او په خطو باندې چابهار پورت او سی پیک گوادر منصوبه پای ته ورسیږي او کامیاب شي پاکستان د ایران نه وخت په وخت دغه شکایت کوي چې د ایران د لارې بلوچستان ته ترخګر رانوزي او په دې کې د هندستان لاسته پاکستان د ثبوت په توګه باندې چې کوم کمانډر د هندستان نیول شوی او ګلبوشن یادف هغه وړاندې کوي وایي چې دغه د ایران نه پاکستان ته راغلی وو او بلوچستان کې چې کوم ترخګر تنظیمونه دي هغه ته پیسې ورکولې او دلته ترخګری خوروله دا خبره هم مهمه ده چې چابهار پورت نان ډیپ سی پورت ته مطلب حالت
اوبو چې کومه سطح ده هغه دومره لاندې نه ده او پاکستان چې کم گوادر پورت ته هغه ډیپ سی پورت ته مطلب چې کم درنې غټي بیړې دي هغه په چابهار پورت کې نشي ودرېدي التبا وړو بیړو ته د سامانونو منتقل کوي او په گوادر پورت کې غټي بیړې هم ودرېدي شي دا په دې مینس کې تضاد هم ده او یو بل سره دغه مقابله هم وا خو چین غواړي چې دوی دغه مقابله نه روزي او دواړه دغه منسوبې کامیابی کی اوس نوې دغه بدلون مخه ته راغله ده چې چین او ایران یو بل ته نږدې شوي دي او یو بل سره معاهده هم کړې دي سمو د وړاندې په میډیا باندې دغه خبر چلیدلې وو چې د چین او ایران ترمنځ د 25 کالو معاهده شوې ده د کوم تر مخه با چې چین په ایران کې د 300 اربو ډالرو سرمایه‌کاري کوي هلته با 300 ارب ډالر لګي او د دې په بدل کې با ایران چین ته په ارزان نرخ باندې تیل او ګیس ورکړي کوم چې چین ته ډیر زیات ضرورت ده امریکا دا وخت په تجارت کې په سوداګرۍ کې او په معیشت او اقتصادیاتو کې په ډومبي نمبر ده چین په دویم نمبر ده چین غواړي چې د امریکای نه مخکې شي خو چین ته ضرورت د دې خبرې ده چې د غیر سره د انرژي ډیر زیات مقدار موجود وي کوم هغه چې د ایران نه حاصلول غواړي د ګیس او د تیلو په مت کې د پاکستان او ایران ترمنځ چې کوم تعلقات خښوي دي د غیر شاته د چین لاسته او چین نه غواړي چې د پاکستان او ایران یو بل سره تعلقات خراب وي ځکه چې دغه تعلقات خراب وي نو چابهار پورت او سیپیک گوادر منصوبه دغه اثر ته نشي رسیدلې او ترخګر تنظیمونه په منځ کې دغه دواړو ته نقصان رسي چین پاکستان او ایران یو بل سره جوړ کړل او یو بل ته د بارډر منیجمنت په حواله سره د اګریمنت وینا کړی دا ځکه چې دا د چین په ګټه نه ده چې دغه دواړو ملکونه یو بل سره ویران وي او ترخګری په منځ کې خوريږي او د چین ګټه ته نقصان ورسیږي تو دغه شان په بلوچستان کې به پاکستان جيش عدل تنظیمونو غونډه ترخګر تنظیمونو مخنیوي کوي او ایران به په ایران کې د بلوچ چې کم ترخګر تنظیمونه دي او هغه پاکستان بلوچستان کې ورانه کوي دغه مخنیوي وکړي سرچینې د هم وایي چې د پاکستان ایران او چین ترمنځ به ډیر زر د ترخګری پر ضد باندې یو ناشته کیږي او په هغه کې بعد ترخګرو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي او چین په دې کې مهم کردار ادا کوي کچره دغه ترخګرو مخنیوي لپاره د پیسو یا د سکیورټي ضرورت وي نو هغه به چین پاکستان او ایران لور کوي سکه چین په ښکارا لفظونو کې دا وینا نه ده کړې چې پاکستان او ایران د یو بل سره جوړ وي خو غواړي دا چې د دوی په منځ کې د امن وي او ورسره د دوی په منځ کې د روزګار وي ځکه چې د چین نه کم سامانونه راځي هغه ایران او پاکستان ته راځي او دغه شان په نورو هوادونو کې تقسیمېږي نو غواړي چې دلته امن وي او د هغوی جوړ شوی سيزونه مختلفو ملکونو ته ورسیږي او فائدې چین ته لاړ شي په نننی دغه ویلا کې هم دومره بیا به ملاويږو د الله پامان